مجاهد داعش په افغانستان کې فزیکی حضور نه لري. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو پام وکړئ د نن ورځې مهم خبر ته. په سر کې یادونه کوم که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ نو په درنښت سره افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نور تازه او مهم معلومات تر تاسو ته ورسیږي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دفاع سرپرست وزیر مولوي یعقوب مجاهد کابل ته د تللي مالیزیایي پلاوي له غړیو سره د کتنو پر مهال ویلي چې افغانستان کې سرتاسري امنیت تأمین دی او چاته د ورانکارۍ اجازه نه ورکوي. د طالبانو تر واک لاندې دفاع وزارت نن پنجشنبه د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي یعقوب مجاهد د مالیزیا له بهرنیو چارو کورنیو او ملي دفاع وزارتونو څخه جوړ راغلی پلاوي ته څرګنده کړي په افغانستان کې د داعش په شمول هیڅ ډله فزیکي حضور نه لري. موږ به هیڅ چاته اجازه ورنکړو چې د افغانستان له خاورې ګاونډیو هیوادونو سیمې او نړۍ ته ګواښ پیښ شي. دا په داسې حال کې د نن د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي هم ویلي چې د افغانستان 3 ګاونډي هیوادونه د فعالیت په بېلابېلو پړاوونو کې له داعش ډلې ملاتړ کوي. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو دا چمتو کړي ویډیو که چیرې غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې.